د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د 1415 مریض کال د حمل له لومړی بیا د ثور میاشتې تر 13 نیټې پورې د ترسره شوو فعالیتونو په اړه د اقتصادي معاونیت فعالیتونه او د هیوادوالو نظرونه تر سرلیک لاندې تحلیلي راپور چمتو او خپور کړ. د دې راپور موخه د خلکو نظرونو روښانتیا او هغو ته پاملرنه ده. د ګلبهار استوګنیز او سوداګریز ښارګوټي طرحه په پرنسپ کې تایید شوه. تدارکاتو کمیسیون د شاوخوا 2.8 میلیارد افغانیو په لګښت پروژې منظورې کړې. د یتیم طاق سمنټو تولیدي فابریکې د جوړېدو چارو پرانیسته وشوه. د واخان دهلیز د لومړي فاز کارونه 80 او د دویم فاز 4.7 بشپړ شوي. په فاریاب ولایت کې د 1 میلیارد او 120 میلیون افغانیو په ارزښت د برېښنا 3 پروژې پیل شوې او د هیواد په مرکز او 9 بندرونو کې د معیاري لابراتواري کمپلیکسونو د جوړېدو تړون لاسلیک کېدل هغه موضوعات چې په دغه راپور کې اشاره ورته شوې ده. دا هغه موضوعات چې د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د هیواد د اقتصادي ودې او د غرض د هیواد د بیا رغونې په خاطر تر سره کړي او د تورته د نورو پرمختګونو د تر سره کېدو او عملي کېدو لپاره قوي هوډ لري. د دغه موضوعاتو په اړه په اماراتي او خصوصي رسنیو او همداراز ټولنیزو شبکو کې هیوادوالو خپل نظرونه شریک کړي او د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د دوی نظرونه د علمي معیارونو په نظر کې نیولو سره تحلیل ورسولي دي. د یادو موضوعاتو په اړه د هیوادوالو نظرونه پر مثبت او منفي او وړاندیزونو ویشل شوي دي. د مثبت او منفي نظرونو او وړاندیزونو مجموعي شمیر 3456 دی چې له دې جملې 3048 مثبت نظرونه دي چې د مجموعي شمیر 88.19 سلنه جوړوي. د منفي نظرونو شمیر بیا 351 ته رسیږي چې د مجموعي شمیر 10.18 سلنه جوړوي. همدا ډول د وړاندیزونو شمیر 50 دی چې د مجموعي شمیر 1.15 سلنه جوړوي. د هیوادوالو د نظرونو د تحلیل ورسونې پایلې دا په ډاګه کوي چې هیوادوال د افغانستان اسلامي امارت له لوري په اقتصادي برخه کې د ترسره شوو کارونو څخه خوښ دي او په راتلونکي کې دې ته د ورته فعالیتونو د پراختیا غوښتنه کوي. دلته د بیلګې په ډول ځینو نظرونو ته اشاره کوو. آبادی امام زخم ته درمل جوړوي سمپرنا اوس بل جوړوي هنر باندې لګیا د کابل جوړوي سمپرنا اوس بل جوړوي.